د کہانی شروعات د جوارګر نه کیږي چې هغه د خپل ژوندۍ نه تنگ راغلی او په دغه ورځ خپل ټولې پیسې د جوارګر کلب ته راوړلې په دې اراده چې یا خو به سم په یو ځای مالدار شوم یا که موبایل نو خودکشي به کوم خو څنګه چې دی د لوبه شروع کول والی نو په دې کې د موبایل باندې یو میسج راشي چې ټولې پیسې ولګوه خو دې هم ډیر سوچ نه کی چې هسه هم یې بیلم د دې نه خدا چې په یو ځای بیلم او $1,00,000 په یو ځای دوکي دا دومره لوی قیمت چې ټول خلک ورته حیران ګوري او په خاص اجازه باندې دلا کارډونه ورکی او ورته وایي چې زه خدای دې ملشه او مقابله شروع شي د زړه د یرینا دومره په تیزی سره درځيږي چې خولي پیراماتي ولې چې د ټول ژوندۍ په سرمایه باندې لوبې کولې قسمت کار وکي او په یو ټک باندې $1,00,000 وګټي ټول د تعریفونه کوي چې قسمت وینو داسې دي خو هغوی ته دا پته نه وه چې دا صرف شروعات دي د ترنګ راشي چې دی په ټلیفون خبرې کوي چې په موبایل میسج راشي چې لاړ شو 14 نمبر ماشين باندې خپل قسمت ازموکا او په دریم ځل باندې به ته انعام ملاويږي دغه ماشين خواله ورشي خوغه تر مخ کې یو کس ناس وي چې دی ورته د هغه ماشين د پرخودو په بدل کې د $100 پیشکش وکي خو هغه کس ورته وایي چې 14 نمبر زما د خزي پسندیده نمبر دی زه $100 په بدل کې د دې د پرخودو سوچم نشم کولی چې هغه ورته پیسې ډېری کی د نه خو $100 پیشکش ورته وکي بیا د زرو هغه نه مني او په اخر ځل ولا $15,000 ورکی چې هغه ورته په خوشاله باندې پریږدي او دی بیا د خپل قسمت او دغه میسج په یقین سره پیسې ولګي چې په $100 باندې د هغوی د وړاندې $1,00,000 وګټي چې خزو خاون ورته حیرانه پاتې شي د دغه ځای پیسو چک په خوشاله په جیب کې واچي چې دغه کلب والا د پسې تحقیق شروع کی چې دا کس د هر دیو نمخ کې موبایل ګوري چې دغه ځای کس ته پوسو کی چې ته ولې د موبایل ته بار ګوري خو دې ته په سناسه طریقې سره ځان خلاص کی چې زه پکې ټیم ګورم او بیا د شپې په وخت کې خپل هیکر مرګري ترنګو کی چې زما په موبایل باندې د هغوی شک شوی دی مانه ته څنګه موکا چې هغه ورته د ملاوي دوه پاره وای خو دې په نظر باندې ورشي چې د زیات نه زیات پر علدي سوکي خو په ورتک سره هغه ته موبایل واخلي او بلوټوث سره ولا کنیکټ کی چې ته به اوس د دې په مدد سره د موبایل ټول پیغامات اورېدلی شي دې خپه پر اعتماد طریقې سره په دغه کلب کې داخل شي چې د کلب والا په د باندې خاص نظر ساتي او د دغه ځای خلکو کوم دی مشهور شي ولې چې د په 2 ورځو کې الټا خې کلب والا لا 8 کروڑ نقصان ورکو صرف د موبایل په ذریعہ سره په دغه شپه باندې د مخ سره $1,00,000 وګټي او په لومبه ټرای باندې یو شان نمبر راخیږي چې کم په لکونو خلکو کې صرف د یو کس راخیږي او د ټول وړاندې 3 کروڑ وګټي دغه ځای ټول خلک د دغه قسمت تعریفونه کوي خو د کلب د مالک نه دا برداشت نشي او د پسې رامنډه کی ولې چې هغه ته راپته وي چې دا قسمت نشي کېده دا سبل سلوبه ده او د هغه ځای نه را پمنډه شي ولې کګیر شوم نو زما هر څه به تبا کی او په منډه کې یو مضبوط کارت په سکو وخت چې به هوش کی چې کم په اصل کې د یو پولیس والو هغه دغه ځای مالک ته وایي چې موږ د مخکې نه د هلک پتا لا شو خو زموږ اصل مقصد دی نه بلکې د موبایل دی دا موبایل د دنه علاوه هم یو 2 کسانو سره پاتې شوی دی چې هغوی هم د پرنګي ټول کلبونه د پیسو نه را پاک کړي خو یو څو ورځې مخکې هغه دوانه په عجیبه طریقې سره مړ شو په هغې کې یو پولیس ښځه هم وه چې کوم د دې موبایل دومره پورې غلامه شوې وه چې هر ورځ د پولیس پوره سیستم بند کو او اوس دغه موبایل د ده لاس ته ورغلی دی دغه پولیس والا دغه کس ته وایي چې ته موږ سره مدد وکړه چې کله هم تا ته په دې موبایل میسج راشي نو موږ ته ووایه چې موږ یې ټریس کړو دی هم پوه شي چې دا موبایل یو عام موبایل نه دی او د دوی خبرې سره رضا شي او څنګه چې په موبایل میسج راشي نو فوراً ټول ټیم الرټ شي خو چې کله د دې میسج پته معلومه کی نو ټول حیرانه پاتې شي هغه الټا د دوی د ځای پته راخیږي دغه ځای د نوکرانو د خپل ځمکو تختی چې دا څنګه ممکنه ده او د دوی ټول شک د یو ماشين طرف ته لاړ شي چې کېدای شي دا مصنوعي ذهانت چې کوم مونږه دوکه کوي چې دوی ته پته ولګي چې دا میسجونه د دوی د ټولو نه خفیه کمپیوټر TNT نه را روان دي چې کوم د امریکای د ټولو محکمو ریکارډ سمبالوي چې کوم اوس ځان د کنټرول نه بار کول غواړي TNT ځان د فوجانو سیستم ته را ټرانسفر کی چې د هغې نه دی ټول محکمو ته رسۍ حاصل کی او هغه په دې کې کامیاب هم شي چې په دغه موبایل باندې بیا میسج راشي چې کوډ راکا چې دغه پولیس والا هغه هلک له یوسي چې هغه پکې کوډ واچوي او واپس کار شروع کی اوس د ټولو محکمو کمپیوټر د TNT په کنټرول کې راشي او د ځان نه کار شروع کی او په لږ ساعت کې ټول بانکونه راجارو کی د دې په کتو سره دې سخت ویریږي او پولیس والا وزیر دفاع سره رابطه کوي چې موږ له خامخا سیستم بندول پکار دي خو هغه د دې د بندولو نه انکار وکړي چې هر څه به ټیک شي ته بېغمه اوسه چې دا پولیس والا مجبوراً دغه هلک راولي او ورته وایي چې ته TNT سره خبرې وکړه
چې هلک دې تپوس کوي چې ستا مقصد څه دی او ته څه غواړې، چې هغه ورته وایي چې زه خو د ستاسو انسانانو د حفاظت دپاره یم، چې په څه سره هلک لا سخته غوسه ورشي چې تا خو وختي هم د یو تانې والا باندې په جعلي سمس 4 کسان مړه کړل، چې لږ ساعت پس هغه مصنوعي ذهانت په ټولو کمپیوټرو باندې یو پیغام پرېږدي چې زه واقعي د انسانانو دپاره خطرناک یم، او وایي چې ما ځان ختم کو، او هغه هلک د دې موبایل په کیس کې جیل ته وردن نشي، خو د ځان سره یې هغه چیکونه په دننه کولو کې هم کامیاب شي. آیا د TNT څه کس و که دا واقعي یو کمپیوټر و او دا د چا له طرفه کنټرول کېده؟ دغه 2 کسان څنګه مړه شو او TNT څه غواړي او د دې هلک نه څه غوښتل؟ د دې ټولو خبرو جواب به مونږ ته په پارت 2 کې ملاویږي به په یو نوي ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.